پلار دې څه کوي؟ ماړه دی. ها؟ ماړه دی. څنګه لګا؟ هی ته وړي د لرې نه را روان شوې. او کنه. دا ولې؟ سام دې بې ساده. نو خو دې د وروخې جو زه پې کنه پیدل ورسره ولې روان یې؟ پنچر دی. ځه. نو اوس یې چاته بولې؟ یونسټۍ ته ورځه. نو خو پنچر به د بګۍ چولې بیا به تلې وي. پیسې را سره مې اوس مې راویستو. پیسې سره نه وي. سترګو کې لوښي ولې راغلي؟ بس. سکول ته ځې؟ پلار دې څه کوي؟ ماړه دی. ها؟ ماړه دی. ګوره بچي جاړې به نه. اوس زما خبره واره. زه تا ته یو خبره کوم. زه ناست یم دلته. دا څوک نه مشر ورور دی ناست دی. څوک ناست دی؟ مشر ورور. نو مشر ورور د خلک جاړي که خاندي؟ خاندي. خاندي به جاړې به بلکل نه. ته څه دی کې پنچر دی؟ دې کې 100 روپۍ ته ګټئ. 1500 1500 د دې په ځای چې داسې بل څه کار روان کې سره ذهن کې شته چې داسې بل څه روان کا معلومات پکې فروټو کار کولی شي په څو باندې بوشي. بچي خلک ورور ته وایي که نه چې لالا ماله دونه پیسې چې زه پې ځان له کار روان کړم. یو سلور ټیریزې ګاډۍ چې او په هغې چې یو 1500 فروټ واچوي بس هغه به دا په څو پیسو شي؟ ما تپوس نه دی ګاډۍ په څو ده؟ لس 15,000 روپۍ وایي. ما معلومات نه دی کړی. ډېره ګرمي ده. ګرمي دې کېږي بیا چې فروټ خرڅوې بیا به د ښه ښکلې فارم یو سایډ ته ناست یې. یو خبره یاد وساته جاړې به چرېم نه. دا چې څه دي دا چې څنګه حالات دي که نه دا د الله پاک د طرفه امتحان یو دا په هر بنده باندې ځان به مضبوط ساتې. چې کله ته مضبوط یې که نه نو بیا به ستا په کور کې چې کومه ناسته بېوې ده نه به هم مضبوطوي. خو که نه ته کمزورې شوې نو هغه به بیا ډېره کمزوري شي. نو ته به ځان نه کمزوري کوې ته به ځان مضبوط ساتې. ټیک شو. نن چې څنګه کور ته لاړ شې مور ته به ووایې وایي نور کله 1500 روپۍ ګټم وایي نن مې تاله صرف تاله مې وایي نن 50,000 روپۍ ګټلې دي. نن به دا د 50,000 روپو نوټ چې څنګه ورشي دا به بې لړومبې ورکړې. ټیک شو. باقي چې ته وایې ځان ته د فروټو کار روان و چې ګاډۍ یو پې فروټ پراته وي نو هغه د 50,000 فروټ نه دا 15,000 روپۍ ستا د فروټو شوې دا ونیسه. دا صرف ستا د فروټو شوې. ټیک شو. دا 10,000 روپۍ ستا د ګاډۍ شوې دې باندې به ځان ته ګاډۍ والې او په دغه 15,000 روپو به په هغې باندې فروټ واچې او له دې نه به بېغمه شي. ټیک شو. اوس چې دا کومه ګاډۍ را روانه کړې دا پنچر ده دا د کفنې ګاډۍ دی. دا به واپس توګې دا به کفنې والا ته حواله کړي ورته به وایي نه خرڅوم ستا ملایا پهله دې پنچر هم دی وایي دې کې پنچر دی وایي دا زه نه شم بوتلی وایي زه ځم وایي ځان لغم کوم ځان د فروټو او ګاډۍ روانه نو چې نن ورځ ته دا بوځې او ته بیا اوځې ګاډۍ پسې ګرځې نو نن ورځ خو دې خرابه شوه که نه نو دا 15,000 روپۍ ستا د نننۍ ورځې مزدوري شوه. ټیک شو که نه؟ اوس خوشحاله زه څوک یم؟ زما مشر ورور. ستا مشر ورور یم. اوس لاړ شه کور ته بچې مور ته ووایه وایي زه ځم او ځان له خپل روزګار روانوم جاړې به چرېم نه ځان مضبوط کا او الله پاک دې دونه کامیاب کړه چې ستا سوچ وکړې. آمین. لاړم الله یې تاسو هم کامیاب یا مجد سمبد شاید بے وسو مسیحای تا غریب د سر سور ما بسم رکاڑوے پارک اسمتا ما
السلام علیکم کاکا څنګه حالات ښه دي الله خوشاله کړي ته کوم ځای زه مردان مردان یې یا مونږ روان یو بونیر ته یا نو دا روډ چې کوم دی نو یو راته بدې ته شو دا یو بازار نه دی بیا هغه مخکې روډ دی دا روډ نه دی ها او تاسو پرې هولا پرېږدو. دا چې کارو کې هغه مخکې بل روډ نه راته ها هغه غټونی چې یو سره او دې لاسته دوکان نه دی امان کې نه دی ها ها هغه باندې ورشم په هغه باندې پرته څه خرڅه دا چې جاکټ باندې نه پسو دی باندې دې جیب ولا دې باندې سو یا په دوسو نه نو صدقه مطلب یوختي کنه ولا پکې نه سوال پکې ولا ها صدقه کې راځي کارو کا حاجی الاجی پکې سره پاره دی که پیسې مې سي کړې او چې سره پیسې نه بیا پکې سکدي ها دا د کار دی کاکا خبره تا خپل کورنیزې چې څوک ونه لري اوس ماته وایي چې د موټر سره سره وګوره د کار څه دی وګوره ها په دې موټر کې سره پټرول کم دی او کې دي چې په لار کې راته بند شي نو سره دا اوس کېږي چې پټرول له سره کې کنه چې سولې دې راکړې ځان هم داسې مو پرېږده 200 دې ما نه راکړې نن دې جوړې ریګړې دي دا 1500 روپۍ دي زه نشم دا تاسو خبر را چوکړه مجبور انسان مجبور په یو خدای دی ځامن دې څه کار کوي ځامن چې وړي مشران دي نه کوي ها ولا ولا ټول لپاره کار والا بګی نشته زه مې واده کړی چې بس دی یو جنان عمل وو وشه ځم واده کوم چې نو انسان موږ دی واده واده بس دی یعنی دی غواړي موږ لاس کې ستنه ها نو لاس کې لکه څه پکار دی لکه چې څنګه چې هغه چې کوم ډیمانډونه کړی دي کنه هغه غټه پیسې ده څومره غټي دي اصل یو 50 زره غواړي هغه ولې چرغه ته ما لاس کې لاس ستنه نو کښ ما چورې دي ها هغه ته مسترګې چې راوخیږي نو بس نه زه چرغه نو کښ وکنه راخیږي کښ لا هغه د تشکاجي د سلو شاګه 50,000 لا پاک اوس درکې الله پاک دې له ته خیر الله خوشاله کړي الله دا وایي یو فصل الله کړي الله ما چا چې کومه ستالور ده زمونږ هم خور ده الله دې خوشاله کړي بس زه هغه لپاره نه جوړ ځم واده کړی دي بس په دې یو لپاره منډه کړې اوس به غو لا پاک وږي کنه اوس ورته پیسې ملو شي ورته بلار شي او مکه خور ته زموږ نن دی ورور راغلی و مخلا او به ودا به سي راکړل چې دا زموږ خور ته بوره سره راغی دا واده شغیل او سامان صحیح ده نور کو صحیح نوم دی وشي تابعدار دی راته وایي الله خوشاله کړه الله یو پسند کړی الله کامیاب کړه نه نه الله پاک دې ډېر ته نه جی نه 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 زه خلم نه پیسې نه خلم دا 200 روپۍ نه کړې کنه دې کې 100 روپۍ خلم په دې به مو شربت وسکو بالکل ځکه چې زه خپل خور ملمه يم کنه نو په دې به شربت وسکو دا جو چې دا ما باندې خپل مشر او خپل خور له طرفه ملکو په دام د ما طرفه دا واپس ولا